د همدرد ژورنال قدرمنو لیدونکو سلامونه. لیدونکو زه د ګلرحمان همدرد په نوم باندې یو فیسبوک پاڼه لرم. په دې فیسبوک پاڼه کې ما یو بل پیج یا یو پاڼه بله جوړه کړې چې نوم یې دی د کیسو زنبیل. په دې پاڼه کې لومړی خو ما غوښتل چې خپلې لیکلې کیسې یوازې واچوم، خو د دې لپاره چې د ژوند بوختیاوې ډېرې وې او ما نشو کولی چې ډېر وخت د کیسو لیکلو لپاره ورکړم او ډېرې کیسې ولیکم. نو هغه مهال شاوخوا 12 یا 14 کاله مخکې چې ما دغه پیج جوړ کړی و، بیا مې دا فکر وکړ چې راځه ټولې هغه کیسې چې په فیسبوک کې خلک خپروي هغه کاپي کوه او په دې پاڼه کې اچوه. که د کیسو لوستونکي مینوال کله وغواړي چې کیسې ولولي نو له دې پاڼې یعنې د کیسو له زنبیل څخه به دا کیسې لولي. ما به د هرې کیسې د کاپي کولو وروسته په خپل پیج کې چې کله هغه پیسټ کوله یا ځای پر ځای کوله نو لاندې به مې کاپي ترېنه لیکل. البته دا چې چا په خپله پاڼه باندې دا کیسه خپره کړې د هغه نوم مې نه لیکه او هغه ځکه چې ممکن بعضې خلک ونه غواړي چې د هغه نوم ذکر شي، صرف کاپي به مې لیکل. په دې کې بعضې کیسې د ادبیاتو له پلوه ډېرې غني او ډېرې ادبي لیکل شوې وې او ګرامري لحاظه هم هغه په هر څه سمبال وې، خو بعضې به داسې وې چې هغې به یا ټایپي مشکلات لرل یا به ګرامري ستونزې لرلې. ما دا حق ځان ته ورنه کړ چې زه هغه اصلاح کړم او بیا یې په پیج کې خپره کړم، ځکه دا د لیکوال یا د خپرونکي په هغه د نشر حق کې یا د تصنیف حق کې لاس وهنه وه. ما هغه کیسې هماغسې هوبهو راواخیستې او خپلې پاڼه کې به مې نشرولې او کاپي به مې ترې لاندې لیکله. اوس که تاسو زما د کیسو زنبیل پاڼې ته مراجعه وکړئ نو په دې پوه شئ چې ورځې ورځې به ولګېږي چې دا ټولې کیسې تاسو مطالعه کوئ. تاسو باور وکړئ ډېرې ښکلې او له فن نه ډکې کیسې په هغې کې ځای پر ځای شوي دي. بعضې خو لا ما نه هم هیرې دي چې دا کیسه ما پخوا لوستلې وه، چې کله زه د خپلې پاڼې د پخوا کلونو پوسټونو ته راشم او بعضې کیسې بیا له سره لولم نو ما دپاره هم ډېرې په زړه پورې او جالبه وي. که تاسو غواړئ چې ښکلې کیسې او له پنده ډکې کیسې ولولئ نو د ګلرحمان همدرد فیسبوک پاڼې ته راشئ او د کیسو زنبیل په نوم باندې دا پاڼه لایک کړئ او په دې کې دا کیسې تاسو لوستلی شئ.